شاید تاسو لیدلی وي او شاید تاسو ته د دې کنجرې یا ډمې نوم هم تاسو ته معلوم وي. دا نجیبه فیض نومیږي او زیاتره خلک یې په دلربا پیژني چې په اصل کې د افغانستان ده او نجیبه فیض په لومړي ځل د خیبر یوټي چینل په سکرین راښکاره شوي چې هغه وخت یې زیاتره په پښتو سریالونو کې اداکاري کوله. خو هغه وخت د نجیبه فیض نوم چا نه پیژندلو بلکې د دلربا نوم د هر چا په خوله و. خو څوک څه خبرو چې دا دلربا به یوه ورځ پښتانه شرموي. دلربا 3 کاله وړاندې په اردو ژبو فلمونو کې هم راڅرګنده شوه چې د محمد ارشد په نوم یو پروډیوسر د نجیبې څخه د څه غوښتلو نه وروسته دلربا ته په فلمونو کې د کار کولو چانس ورکړ او له هغه نه وروسته یې د لمر ماښام سره هم کار شروع کړ چې د څه وخت نه وروسته هلته هم ښه ډېره بدنامه شوه چې د لمر او طلوع ټول نطاقان یې شاهدان دي. وروسته له لمر څخه اریانا تلویزیون بندار له نجیبې سره خپرونه پیل کړه چې هغه خپرونه اوس هم دوام لري. د نوموړې دلربا له دې کارونو شاید تاسو ټول خبر یاست، خو اوس راځو د دې بعضې پټو رازونو ته. نوموړې دلربا شراب هم څکي او د ځینو نورو هنرمندانو په شان د خلکو کوټې هم ګرموي چې څه موده وړاندې یوه تجار د ځان لپاره لندن ته هم غوښتې وه. نوموړې نجیبه فیض مخکې له خپل فامیل سره خفه وه، خو وروسته فامیل ته د پیسو راوړلو نه یې د ټولو خولې بندې کړې او ځینو ډېرو نږدې خپلوانو یې د نجیبې په خاطر د نجیبې له کورنۍ سره اړیکې هم پرې کړې دي. دا ټول هغه ثبوتونه وو چې موږ د ډېرې پلټنې او ډېر ریسرچ نه وروسته پیدا کړي دي. کیدای شي همدا ډمه په ډېر لنډ وخت کې خپل ځان هم وشرموي، ځکه داسې ډمان یا داسې خلک الله تعالی هېڅکله بې شرمېدلو نه پرېږدي. او داسې هم ویل شوي چې نجیبه فیض د سوشل میډیا له لارې په مسنجر او وټساپ خلکو ته خپل جسم هم ښیي. ستاسو ذهن کې شاید دا سوال پیدا شوي چې له دې هر څه زه څنګه خبر یم؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې د نجیبه فیض یا دلربا له هغو نږدې خپلوانو څخه مو دا معلومات راټول کړل کوم چې له دوی سره نه غږېږي، یعنې کورني اړیکې یې سره قطع کړي دي. په آخر کې به دومره ووایم چې زموږ مقصد هیڅکله د بل چا راز افشا کول نه دي، بلکې خلکو او پښتنو ته د داسې فاحشه خلکو څهرې ښودل دي چې د دوی له لاسه د ټولو پښتنو معاشره شرمېږي، تر څو پښتانه یې وپېژني. بلکې دا هنرمندان نه بلکې ډمان دي او هغه خلک دي چې د پښتنو معاشره او د پښتنو نوم بدوي. که مو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.